تا خو نور مونږ سره هیڅ امداد نه دی کړی زمونږ پلار مړ شو مونږ وې ته زمونږ پلار یا الله څه وکړم مزدوري هم نشته مور مې هم ناجوړه ده په جیب کې راسره روپۍ هم نشته یا الله څه وکړم یا الله څه وکړم یو ضروري اعلان واورئ د برکلي د ریحان خان په حجره کې خیراتي سامان ورکول کیږي تاسو ټولو ته خواست دی چې د هغې حجرې ته ځان ورسوئ والکه تصویرانه میسته که نو خسته پکې رالم یوټیوب فیسبوک اخبارونه کې ورته خو ملاړ شي که نو خلکو ته پته ولګي د برکلي خان د خلکو سره داسې نیکیانې کوي امداد ورسره کوي دا اخبارونه فیسبوک او دې هر څه دې سوچونو کې ورکړه لکه بې غیرته ستانه خو زما دومره امید نه و ولې تره زما نه کومه داسې غلطي شوې ده لکه بې غیرته تا خو موږ په شرمونو وشرمولو خلک وایي چې ستا په فیسبوک او په یوټیوب باندې تصویران چلیږي ته د ریحان خان حجرې ته تللی وې او تا د هغه نه سوال غوښتلی دی خیرات دې غوښتی دی تا زه نه لیدم تا د خپل خاندان عزت ته م نه کتل چې ته تللی په برکلي کې سوالونه کې بې غیرته ماله به راغلی وې څومره روپۍ دې پکار وي ما به دله درکلي وې تا خو موږ په شرمونو وشرمولو ولې زه ستا تره نه یم چې ته ځې سوالونه کې د خلکو نه 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 تره زه بې غیرته نه یم زه خان له سوال له نه وم تلی زه خپل محنت مزدوري کومه څو ورځې مې کار وکړو مور ناجوړه وه نو هغه روپۍ د هغې په دوایي ولګېدې تره خو سهار کار له تلم او پولیس په لار کې راواپس کړم چې لاکډاون دی او کاروبار بند دی نو په دې کې اعلان وشو چې د برکلي خان په حجره کې امداد ورکول کیږي نو زه ځکه هلته لاړم نو بې غیرته دغه نیکه کره ولېتلې ما ته ردې نه شو ویلې نه نه تره اوس درته د حقیقت خبره کوم ته به ما ته نوره څه د حقیقت خبره وکړې بې غیرته نه تره زه هلته دې نه وم تلی زه هلته ستا په وجه تلی وم ستا په وجه چپ که بې غیرته زما په وجه ولې تلی ته داسې کار و چې بېګا زما مور ډېره سخته ناجوړه وه ما سره د حروف واډو درک نه و نو زه تاله درلم تره ستا زوی راوتلو ما ورته ویل ما له روپۍ راکړه نو تا ته پته شته هغې ما ته به جواب کې څه وویل نو هغې ما ته به جواب کې څه وویل چې زما پلار وایي چې زمونږ ورورولي ورانوالي ورندروالي ختمه شوې ده سیده زه چې واپس راښکاره نه شي او زمونږ هغه قرض 2000 روپۍ واپس راوړه نو تره زه ستاسو د پیغور د وجې د خان حجرې ته لاړم او د هغې نه ما سامان خیراتي واخیستو هغه خیراتي سامان ما په بازار کې خرڅ کړو او دکاندار پې ما له 2500 روپۍ راکړلې دا 2000 روپۍ تاله درکوم او په دې 500 روپۍ خپلې مور له علاج کوم دوزر روپۍ د قرض حقلی وي او هغه دې را باندې زباتلی دا 2000 روپۍ دې واخله تره دا ستا هغه 2000 روپۍ تره تا خو نور مونږ سره هیڅ امداد نه دی کړی زمونږ پلار مړ شو مونږ وې ته زمونږ پلار ولې زه ستا وراره نه وم زما مور ستا ورندار نه وه ولې ستا زوی زما د تره زوی نه و زما ورور نه و څه
ولې مونږ انسانان نه یو څه مونږ د پاک الله بندګان نه یو څه ولې ستا مور نشته ته په خپلې مور نه خفه کېږې څه تره خو بس هېڅ خبره نه ده هغې د برکلي خان هم زما سره ډېر زیاتې وکړو چې هغې زما نه تصویران واخیستل دا خلک ولې دا چلونه کوي دا خپله نیکي ولې خرڅوي دا ریاکاري ولې کوي دا ولې خلکو ته ځان ښیي چې زه هم یو نیک سړی یم خو تره ما په دې هر څه باندې خپې کېښودې ما ویل چې ستا د پیغور نه خلاص شم تاله مې هغه 2000 روپۍ راوړې دغه 2000 روپۍ دې واخله خو تره هسې د نوم دپاره وایي چې زه به د خپل وراره سره امداد کوم زه به د خپل ورندار مدد کوم تا خو نور مو سره هېڅ مدد نه دی کړی تره چې کله په فیسبوک او په یوټیوب کې زما تصویران راغی نو تاله زما شرم درغې تره نو تره چې نن په فیسبوک باندې زما تصویر راغی نو ته ما ته پیغور راکې چې زه نه وم ماله به راغلی وې په دغې 2000 روپو زه په ټوله دنیا کې وشرمېدم خو ستا پیغور مې نور نشو برداشت کولی ځکه د خان حجرې ته تللی وم بس که وراره زه د دې هر څه ستا نه معافي غواړم ما معاف کا تره هغې خان هم زموږ سره ډېر زیاتې وکړو خو تره تا را سره هم زیاتې وکړو خو نه بیا به هم ته دعا کو زما مور به چېرته د علاج نه پاتې نه شي زه به د هغې دپاره خپل ځان خرڅ کړم خو چاته به سوال ونه کړم ایبا زما مور ده د هغې درد په ما تېرېږي خو په هر حال کې د یو غریب سره بغیر د نومه او بغیر د ریاکارۍ مدد کول پکار دي د خپل ښودلو دپاره نه چې په فیسبوک باندې تصویران ورکړي خو تره چې په وخت د ضرورت مونږ د یو بل په کار رانه شو نو څوک به واقع ده چې ما سوچ نه و کړی اول د الله نه معافي غواړم او بیا یې ستا نه غواړم بس که بس ما معاف کا او د آینده دپاره به زه دا نه کوم دا روپۍ د لاس خیری دی دا یا یي او یا نه یي دا پیسې دې واخله تره دا پیسې دې واخله بس که نور ما مه ملامته کوه او دا پیسې هم واله او نورې پیسې به زه هم در کومه او ستا مور به زه په خپلو پیسو علاج له بوځم السلام علیکم مینوالو تاسو به زموږ دا ویډیو کتلی او واقعي چې ډېره د خفګان ویډیو ده خو په دې کې زموږ په دې ویډیو کې 2 میسج دي او هغه د هغه خلکو دپاره موږ ورکړل یو هغه کس چې هغه د چا سره صدقه وکړي او د هغې نه تصویران وباسي نو حدیث شریف مفهوم دی چې صدقه کوې نو د یو لاس نه به بل لاس نه خبرې او نن سبا خلک چې کم دی صدقه کوي نو هغه به راست تصویر وباسي بیس فیسبوک لور کې هغه خپله نیکي هغه خرڅ کړي نو داسې نه دي کول فکار او بل هغه چې د وراره خپل ورور مړ شي نو د وراره پالنه بیا نه کېږي نو پلیز چې خپل ورارهګانو له د پلار مینه ورکوي او د هغې هغه شانتې پالنه وکړئ لکه څنګه چې د خپلو زامنو کوئ او زموږ دا ویډیو چې کم دی مخکې شیر کړئ کمنټس هم وکړئ او لایک یې هم کړئ ډېره مننه شکریه